دا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اړوند سحاکو سیمه کې د اوبو او انرژۍ وزارت تر چتر لاندې د څلورو رغنیزو پروژو چارې د یاد وزارت او د پکتیا ولایتي ادارې د مسؤلینو لخوا پیل شوې. په دغه پروژو کې د بیټکې چک ډیم، د حسنخیلو کاریز لپاره محافظتي دیوال، د برملایانو د اوبو حوض، د شولګډ کاریز او کانال جوړول شامل دي. د اوبو او انرژۍ وزیر د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له قوله وایي روان کال به په هیواد کې ډیر نور لوی او کوچني بندونه جوړ کړي. په اړه د اوبو او انرژۍ وزیر مولوي عبدالطیف منصور او دغه وزارت استازي مولوي عارف مومند وویل دا شکایت چې بیا ولاړو تقریبا تر 100 پورې د پخ تنبیه رسېدلې وي. داسې مثال در کوم چې د اسلامي امارت کور په اقتصادي لحاظ باندې غټ پروژې تاسو شروع کړي دي. په بل ډول سکترم تر ټولو سکترم بازار ته ورته رسېدلی و. یوې خوا ته کتل دغه غرونه دي، دا چې غرونه دي د 60 کنډم نه ورکته چې وجه زدران او دغه کوم ولسوالۍ چې ټول ته ورپور رسېده. مسلمان دلته تقریبا هغه د وس تر دغه حسینخیلو خلاقت ته تر هغه چارکلاو پورې هغه د تنبیه رسېدلې وي. په دا مابین کې موږ داسې راتلو هر کور ته تنبه ولاړه او سبا ورو ورکوم ته درکړل شي. دا د اسلامي امارت هغه عامالمنفعه پروژې دي چې تاسو د وسایلو لپاره شروع کړي دي. هغه څلورو پروژې چې هغه ته موږ تاسو افتتاح کړی نو د زرمت ولسوالۍ کې د 15.2 میلیونه افغانیو په لګښت سره به پای ته انشاءالله رسېږي. او نوموړې پروژې د UNDP همکارو مؤسسې خیریه بنسټونو د هغوی په مرسته به دا بشپړ کېږي. د یاد سیمې اوسیدونکي حاجي جمیل او ظاهر د یادو پروژو د چارو پیل ته خوښ برېښي. دی وایي په دې سره به له یوې خوا د اوبو سطحه لوړه شي او له بلې خوا به ګڼ شمېر شاړې ځمکې خړوبې شي. ډېرې فایدهمندې دي ورته ډېرې دغه بند چې تړل کېږي دا د موږ لپاره غټ هغه د په مفاد و فایده باندې تمامېږي. هم فصلونه له خړو اوبو بچېږي، هم نورې شاړې ځمکې خړوبولی شي. ډیمونه کانالونه راته جوړ شي او د اوبو ذخیرې جوړې شي راته، دا غوښتنه دي موږ. او سړکونه جوړ شي او د کانالونو ټول هغه دي خام دي، دا باید پاخه شي. اوبو شګې کې روانې دي نو هغه کته نیمایي شګې خوري. د یادونې ده چې دغه څلور پروژې چې د ملګرو ملتونو د پراختي پروګرام په مالي لګښت جوړیږي چارې به په 6 میاشتو کې بشپړې شي چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي.